الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ وای. راځو نن ورځ بیا هم د یوې نوې ویډیو په وړاندې کولو سره له تاسو څخه یوه کوچنۍ غوښتنه کوم. که مو چېرته زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب بټن ته فشار ورکړئ تر څو چینل سبسکرایب شي، او همدارنګه د زنګ نشان باندې هم کلیک وکړئ، زنګ نشان هم فشار ورکړئ او بیا آل انتخاب کړئ تر څو هر نوې ویډیو چې زه یوټیوب ته پورته کوم تاسو ته لومړی در ورسیږي، تاسو ته خبر درکړي. نو ملګرو، په سبسکرایب باندې ستاسو هیڅ نه کیږي، دواړو ته مو ګټه ده. زما لپاره به ګټه دغه وي چې تاسو ته زه نوره ښایسته ویډیوګانې برابر کړم او یوټیوب ته درته پورته کړم، او د تاسو لپاره به یې ګټه دغه وي چې تاسو به په خپله خوږه پښتو مورنۍ ژبه یو څه ترې زده کړئ. نو د ستاسو سبسکرایب ما لپاره تشویق دی تر څو ښایسته ویډیوګانې تاسو ته برابرې کړم. اوس راځو، موضوع د اډ فرینډ بټن په مورد دی چې څنګه کولی شو په خپل فیسبوک کې اډ فرینډ بټن پر ځای د فالو بټن نصب کړو. یعنی مخکې به موږ تاسو ته یو چا اډ فرینډ بټن باندې کلیک کولو، ریکویسټ به کولو، خو اوس به یوازې د فالو بټن باندې کلیک کوي او موږ به څنګه کوي، فالو کوي بو. نو هغه د اډ فرینډ وظیفه به څنګه شي، هغه به اډ فرینډ بټن به له منځه لاړ شي، د هغه وظیفه به فالو بټن واخلي. نو لومړی راځو ملګرو، خپل فیسبوک ته راځو، خپل پروفایل ګورو چې زموږ په پروفایل باندې څه شی نصب شوي دي. نو تاسو د خپل پروفایل د کتلو لپاره به دلته راشئ، د به کلیک کړئ، له هغې وروسته تاسو ملګرو ویو اس ته راشئ، ویو اس باندې به کلیک وکړئ. نو دلته ملګرو تاسو ګورئ چې کله چې موږ تاسو ته یو څوک د ملګرتیا درخواست کوي په فیسبوک کې یا فرینډ ریکویسټ موږ ته کوي، نو په دغه بټن باندې څنګه کوي، کلیک کوي. نو اډ فرینډ بټن باندې کلیک کوي، له هغې وروسته موږ ته څه شی راځي، یو پیشنهاد راځي، یو وړاندیز راځي، ریکویسټ کېږي موږ ته چې مقصد غواړم چې تاسو سره ملګری شم. نو بیا موږ څنګه کنفرم کوو، خو د دې پر ځای چې دلته یوازې یو څوک د فالو بټن باندې کلیک وکړي، نو دی موږ سره څنګه شي، ملګری شي، زموږ هر څه دی څنګه کولی شي، تعقیبولی شي. نو د دې بټن پر ځای چې موږ فالو بټن نصب کوو، طریقه یې څنګه ده، نو طریقه یې په همدې ویډیو کې دی، مهرباني وکړئ همدا ویډیو تر پایه راسره وګورئ. اوس راځو سیټینګ ته راځو. نو ملګرو تاسو به راشئ، دلته به کلیک وکړئ، دغه به انتخاب کړئ، له هغې وروسته به تاسو ملګرو راشئ دلته به کلیک وکړئ سیټینګ باندې. نو له هغې وروسته به تاسو بیا راشئ ملګرو، دلته به راشئ، پریویسی سیټینګز باندې به کلیک وکړئ. نو پریویسی سیټینګز وروسته به تاسو ملګرو یو څه پورته لاړ شئ، له هغې وروسته به دلته لیکلي دي چې هو کن سینډ یو فرینډ ریکویسټ. نو تاسو به دلته څنګه کوئ، همدغه به انتخاب کړئ. دلته تاسو ته ملګرو دوه آپشنز دي، یو ایوری ون دی، بل چې دی فرینډز آف فرینډز دی. نو د ستاسو سلیکشن به کوم یو وي، فرینډز آف فرینډز به وي. نو دلته به چیک ولګوئ تر څو نوموړی سیټینګ څنګه شي، اپډیټ شي. نو اوس ګورو چې آیا کوم تغیرات راغلل زموږ په پروفایل کې او که نه دي راغلي. باقیږو له هغې وروسته بیا هم راځو خپل پروفایل ته راځو. نو خپل پروفایل بیا هم راځو دلته، او بیا راځو چېرته ملګرو، ویو اس ته راځو. نو دغه انتخابوو. اوس ملګرو تاسو ګورئ چې مخکې دلته اډ فرینډ بټن و، خو اوس د اډ فرینډ بټن پر ځای فالو بټن څنګه شوی دی، نصب شوی دی. نو ملګرو که مو چېرته ویډیو خوښه شوله، نو بیا هم یادونه کوم چې د نورو ښایسته او جالب ویډیوګانو لپاره زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ، د ویډیو د موضوع مربوط کمنټ هم وکړئ او ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریک